السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک یې. یو ډیره افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده. په صوابۍ کې خاوند خپله ښځه د غیرت په نوم باندې ډیره بېدردۍ سره قتل کړه. ښځې داسې څه کار وکړلو چې خاوند مجبوره شو او خپله ښځه قتل کړه. راځئ مینوالو، ملزم ګرفتار دی او څه وایي دا ټول حقیقت در سره هم دې ویډیو کې شریکوم. تاسو دا ویډیو اخره پورې وګورئ. که څوک په دې چینل کې نوي، مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټالی نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره ملاویږي. دا واقعه په صوابۍ کې رامخته شوې ده چې خاوند خپله ښځه د غیرت په نوم باندې ډیره بېدردۍ سره قتل کړه. عزتمندو، د دوی د واده 18 میاشتې شوې وې او بچي یې نو شوي وو. د حساب له ښځه به بیا د یار سره تلله او د حساب له غلط حرکتونه به ورسره کول. خاوند به په نوکرۍ او د حساب له ښځه به بیا د یار سره بهر ووتله. کله چې خاوند ته پته ولګېدله نو خاوند راپاڅېده او خپله ښځه د غیرت په نوم باندې بېدردۍ سره قتل کړه. بیا ملزم پولیسو ګرفتار کړو. عزتمندو، ملزم په خپله باندې پولیس له ځان ورکړلو او د حساب له ټول حقیقت ښکاره کړو چې زما ښځه صحیح نه وه. د حساب له د یار سره به تلله او زما د بغیر اجازته. کو ماته د مخکې نه پته وه چې زما ښځه د بل چا سره مینه کوي نو ما به هغه سره په نکاح کړې وه او د حساب له ما به ورله طلاق ورکړی او هغه ما سره په نکاح و. د هغې په باوجود هم دوی داسې غلط حرکتونه کول نو زه ډېر زیات غوسه شوم او د حساب له خپله ښځه مې قتل کړله. ملزم اوس په دې قتل باندې ډېر زیات خوشحاله دی او وایي چې ما ډېر زیات ښه کړي دي، ځکه چې بیا به زه په کلي کې ډېر زیات شرمېدلی او ما ملزم پولیسو ګرفتار کړی دی او اوس به له د قانون مطابق سزا ورکوي، ځکه چې ډېر زیات ظلم یې کړی دی. خپله ښځه یې قتل کړله. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.